داسې هم شته. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو په سلامونو درته ښه راغلاست وایم. د داسې هم شته خپرونې دوهمه برخه مو ستاسو لپاره چمتو کړي او د نړۍ جالبې پیښې مو په همدې ویډیو کې راغونډې کړي. هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او له موضوعاتو یې خوند واخلئ. یوټیوب خپله کلنۍ ګټه اعلان کړه. یوټیوب چې د ویډیو لیدلو او پورته کولو تر ټولو مشهوره ویبپاڼه ده د تجارتي اعلاناتو څخه د ترلاسه شویو پیسو د اندازې په هکله ځینې معلومات خپاره کړل. په یوټیوب کې اوس نه یوازې دا چې خلک فلمونه، سندرې او پروګرامونه ګوري بلکې اوس یې خلک د زده کړې او څېړنې لپاره هم ډېر زیات کاروي. اوس په یوټیوب کې زده کړه او څېړنه په ډېر ښه او عملي شکل ممکنه ده چې دا انځوریزه زده کړه تر ډېره ښه زده کیږي او د ډېر وخت لپاره په ذهن کې پاتې کیږي. د دغه شرکت مسؤلینو ویلي چې د 2019 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د تجارتي اعلاناتو څخه 4.1 میلیارډ ډالر ګټه ترلاسه کړي. د همدې میاشتو د 2018 کال عواید که په نظر کې ونیول شي نو د یوټیوب په عوایدو کې د تیر کال په پرتله 1.1% زیاتوالی راغلی دی. د دغه شرکت څښتن او مسؤل الفابیټ وایي کلني عوایدو یې په ټوله کې 18% زیاتوالی موندلی چې د یو کال عواید یې 40 میلیارډو ډالرو ته رسیدلی دي. د 23 میلیونه کاله پخواني ډایناسور هډوکي وموندل شول. برازیل هیواد د یو څېړنې په ترڅ کې د 23 میلیونه کاله پخواني ډایناسور د بدن جوړښتي سکلیټ موندل شوی دی. دغه ډایناسور قد 7 فوټه ښودل شوی دی. ویل کېږي چې دغه ډایناسور 23 میلیونه کاله مخکې په نړۍ کې ژوند کړی دی چې اوس یې ځینې هډوکي په برازیل هیواد کې د یوې څېړنې پر مهال موندل شوي دي. دغه 23 میلیونه کاله پخواني ډایناسور حتی د خپل ښکار شوي ځناور هډوکي هم په خپل بدن کې ساتل. د څېړونکو په وینا د دغه ګواښونکي او ویرونکي ځناور د مګرمچانو له کورنۍ څخه دی او دغه ډایناسوران د ټیریکس په نوم یادیږي. دغه ډایناسوران چې کله په نړۍ کې شتون درلود د دوی قد 7 فوټه او د نورو ځناورو قد به 15 فوټه و چې له امله د دغه ډایناسورانو ښکار کول ډیر مشکل و. د سرو زرو خښته له ښیښې راوباسئ او په میلیونونو روپۍ وګټئ. د متحده عربي اماراتو په یو هوایي ډګر کې په بند احیحه کې د سرو زرو 2 کیلوي خښته ایښودل شوي چې د راویستلو لپاره یې کوچنی سوری ورکړل شوی دی. دغه سترې جایزې لرونکي پروګرام ته د ګولډ بار چلنج نوم ورکړل شوی. هر هغه څوک چې د دغه سوري له لارې د سرو زرو پر دغه خښته راویستلو بریالی شو سره زر پرته له کومو پیسو همغه سړي ته ورکول کیږي. که څه هم د عربي اماراتو په هوایي ډګر کې په زرګونه کسان په دغه کارنامه بریالي نه شول خو د ټولنیزو رسنیو پر ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره شوه چې ویل کېږي یو کس د سرو زرو پر دغه خښته راویستلو بریالی شوی دی. اما حقیقت دا دی چې خښته لا په خپل ځای پاتې ده. دا ژوندی موجود په تیرو 7 کلونو کې له خپل ځایه نه دی خوځېدلی. په ژورو تورتمغارونو کې اوسېدونکی د څرمښکۍ په څېر سپین سلیمنډر هغه ژوندی موجود دی چې له تیرو 7 کلونو راهیسې په یو ځای کې پروت دی. دا ژوندی موجود که په 10 کلونو کې یو ځل 10 متره سفر هم وکړي نو ډېر زیات دی. دا ژوندی موجود ډېر اوږد ژوند کوي او دې ته اوس د علم نوم ورکړل شوی. دا ژوندی موجود په ډېرو ژورو او تورتمغارونو کې ژوند کوي او د بوسنیا په غارونو کې ډېر زیات پیدا کېږي. نږدې وختونو کې د حیواناتو په اړه څېړونکي په یو غار کې سلیمنډر لیدلی چې له تیرو 7 کلونو راهیسې په یو ځای پروت دی او په وروستی ځل هغه 2509 ورځې مخکې خوځېدلی و. په کومو غارونو کې چې علم ژوند کوي هلته د خوراک او څښاک لپاره هسې هم څه نه وي. کله نه کله هغوی ګونګټې یا نور حشرې وخوري او د خپلې خولې خوند بدل کړي. په کباړ کې د اخیستل شوي چوکۍ په منځ کې 43,000 ډالر پیدا شول. د غریبو وګړو لپاره جوړ شوی کباړخونه کې یو کس جوړ کوچ پیرلی چې په منځ کې په زرګونه ډالر پیدا شوي دي. د امریکا په مشیګن ولایت کې د غریبو وګړو لپاره تأسیس شوي د کباړ توکو پلورنځي کې یو تن پیرودونکي ته چې یاد کباړ پلورنځي کې یو جوړ کوچ پیرلی خو چې کله یې کور ته وړی دی نو د یاد کوچ یعنې چوکۍ په منځ کې 43,000 امریکایي ډالر موندل شوي دي. د راپورونو له مخې یاد کوچ یوې غریبې امریکایي مشتې مېرمنې پیرلی و چې په کور کې له څو ورځو استعمال نه وروسته په یاد کوچ کې 43,000 امریکایي ډالر موندل شوي دي. بیا د مېرمنې په وینا کور کې د استعمال پر وخت د یاد کوچ په یوه څنډه کې سوری ولید چې ویې غوښتل یاد سوری وګنډي خو په دې وخت کې د چوکۍ دننه د ډالرو یو نوټ لیدلی چې وروسته یې بیا له یاد کوچ نه 43,103 ډالر راوایستل.